کې تاسو خپله وینا وکړئ. محمود خان محمود خان محمود خان محمود خان قهرمان قهرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیانۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا په مرکزي ښارپټه کې راغونډ شوو د پښتانه قام ډېر غړیانیو ځوانانو سپین ږیرو عزیزانو، نن ډېر د پاکستان د تاریخ ډېر بده ورځ ده. تاسې به هېر وي نن 14 دسمبر دی. زموږ د حکمرانانو د پاکستان د جوړېدو پس د دغسې ناروا پالیسیو لکه اوس لا روانې دي، په نتیجه کې زموږ ملک پاکستان په دغه ورځ مات شو. په دغه ورځ په جنګ کې زموږ پوځونه مجبور شو په پردي پوځو ته ټوپک کېښول. زموږ د ګردکام لپاره دا ډېر دروند زخم و، دا ډېر دروند زخم دی. لیکن بده خبره دا ده نن هم پاکستان د پاکستان عدالتونه د پاکستان پوځ د پاکستان سیاسي پارټیانې چې یو وار د هغه غلطۍ په نتیجه کې پاکستان بیخي 25 کاله بعد مات شو، بیا یې پر هغه سپاري دي دا پاکستان وکنده ته اچوي. پاکستان زموږ ملک دی، پاکستان کې موږ قبرونه دي، په پاکستان کې زموږ هندرې دي، په پاکستان کې زموږ کورونه دي. موږ نه چا ناپوه پوځي ته نه ناپوه جج ته نه ناپوه سیاسي لیډر ته دا حق ورکوو چې دی به بې انصافۍ کوي، دا ملک نو سرو لمبو ته اچوي. پښتونخوا ملایان پارټۍ عزیزانو، هر څوک چې راغلي یاست په دې خبره ځان پوه کړئ، دا ستاسې ښار دی. د دې ښار مالکان تاسې یاست، د دې ښار هر څه مالکان تاسې یاست. عزیزانو، تاسې به د هرې پارټۍ چې یاست، د PTM یاست، د ANP یاست، د جمعیت علما اسلام یاست، د پښتونخوا ملایان پارټۍ یاست، دا ستاسې ښار دی. د دې ښار وزرګر ته به تحفظ ورکړئ، د دې ښار وغریب چپړی چې ګنډي هغه ته به تحفظ ورکړئ، د دې ښار وریړۍ والا ته به تحفظ ورکړئ. پښتونخوا ملایان پارټۍ موږ د مسخرو دپاره نه ده جوړه کړې. هغه پښتون خاص کر د پښتونخوا ملایان پارټۍ کارکون هغه دې پر ځان پام وکړي چې دی د ظالم په مقابله کې د مظلوم ملګري نشي کولی. پرېږدئ د پښتونخوا لاړ شي سیاره به راشي کوي. پښتونخوا ملایان پارټۍ موږ د ظلم خلاف جوړه کړې ده. پښتونخوا ملایان پارټۍ موږ د ظالمانو خلاف جوړه کړې ده. پښتونخوا ملایان پارټۍ موږ د خپل غریب ولس د راټولولو لپاره جوړه کړې ده. په ټول کار موږ غږ کوو، که په پارټۍ کې دی که نه دی، دی پښتون دی، دی سیال دی، دی د سیالۍ پټکی لري، دی د سیالۍ ژبه لري. عزیزه، ستا قام په تکلیف کې دی. د افغانستان یې په مخه راخیستی یو 40 کاله وروستو د دنیا په سر باندې خلک موږ نه پرېږدي. موږ په دنیا کې د انسان سره سیالي غواړو، په خواست یې غواړو، په زاري یې غواړو، په جرګه یې غواړو، د قرآن په روی یې غواړو، او که ودرېده بیا یې په شنه سوچې غواړو. خامخا دې راکوي. موږ د چا د پلار مریان نه یو. خبره دا نه ده انسان څنګه پیدا خبره دا نه ده هګۍ د مخه ده که چرګه د مخه ده. خبره دا ده چې دا دنیا ده، په دې دنیا کې قومونه اوسي. موږ هم د یو قام په معنا خپله مځکه لرو، موږ هم د قام په معنا یو هیل لرو.
ما دا پرون ورځ په کوشراغ کې چې دا ملګری شاملېدی ګلاب خان ما ورته ویلي پښتنو عزیزانو ګورئ ګورستان زموږ چپا ته ونه بولئ ته یې واحد کام یاست اوس هم درته وایم په ګردو مسلمانانو کې ته یې واحد کام یاست چې ته د انسانانو برابري منئ ستی په سترخوان باندې چپړاسي هم ترې نستی سي ستی په سترخوان باندې بیا د بې مافوق پخوا نه بدئ ترکاڼ هم ترې نستی سي استاکار هم ترې نستی سي هر څوک لاس وینځي راځي ته دا بل څوک نه کوي په بلوچو کې په سندیانو کې په عربو کې په پنجابیانو کې په لکاو انسانانو ته انسانان لاس ته ورکوي انسان یې نه بولي په ډوډۍ یې نه کښېنوي عزیزانو ته د بلکل ما دا سلیمان خېل زورور کام دی اوږد کام دی غټ کام دی د کټوازو نیولې تر ګوګلې پورې په کومه ځای دوی به ویل دوی چې مجلس سره کوي ول پاس اسمان دی کته سلیمان دی ما ویل یا راسئ داسې وکړو چې پات اسمان دی کته افغان دی پات اسمان دی کته افغان دی دا هم دغه نن هم په ګرده جهان کې که اسلام په چا خوندې دی خدای دې نه نظر کوي که پښتو په چا خوندې ده که وطن په چا خوندې دی په دغه شمېرو پګړیو په دغه پښتنو خوندې دی نور ګډ کړي دي نور ګډ کړي دي هسې بسم الله الرحمن الرحیم کلمه یې وویل دی نه دې ودې ته ولاړ عزیزانو خبره دا ده دا نن څه 28 کاله د مخکې په قومي اسمبلۍ کې د علي وزیر په کور باندې دا بدي روانه وه د ده ورور شهید کړل شو بیا د ده سپین ږیري پلار بیا موسی و نور ملګري 12 بیا په وزیرستان کې فوجونه ایله کړه نن ما تکرارونه پیدا کېږي تاسې وګورئ ما پاکستان ته وویل ما مه کوه خدای ته وګوره دا پښتون وطن دی دا افغان وطن دی دا یو سړی د خپل زوی مودې نه پرېږدي دا یو سړی د خپل زوی کور نه پرېږدي دغه یې ورته جوړه کړې ده د دې څه به داسې بلا داسې لمبې راپورته شي چې پاکستان به اور واخلي دوی سر نه خلاصاوه نن پاکستان اور اخیستی دی نن پاکستان کې وایي ټي جي پي ده ټي جي پي څه بلا ده ټي جي پي ستا د هغه بدمعشیو په نتیجه کې جوړه شوله چې تا په وزیرستان حمله وکړه تا روم مسعود سپک کړ تا روم وزیر سپک کړ تا دوکانۍ سپک کړ تا سلیمان خېل په مخه واخیستې څه وکړي خلک پر هغه کړ توبه وکاږه چې ټي پي باندې زه توبه وکړم ته پر خپلو کړو توبه وکاږه چې ټي پي پر خپلو کړو توبه وکاږه 3 کسه 10 کسه 15 کسه مسعود وو یاغیان وو دا د مسعودو کورونه دا د مسعودو کلاګانې په جهازونو وشوې په جهازونو یې بمبارۍ پر وکړې او په زرګونو خلک یې مړه کړل دا دی کام نه دی دا کام یو انچ ځمکه یې ویشلې ده ځمکې مالک په کټ پښتونخوا وطن کې نشته هر سړی د ځمکې مالک دی هره کونډه په خبره ده هره رنګه په خبره ده موږ پاکستان جوړول غواړو موږ په پاکستان کې اوسېدل غواړو پاکستان کې ورنه پورې زموږ وطن دا موږ په یو کور کې څه غواړو موږ څه غواړو کور د پښتانه غواړو کور غواړو کالي غواړو دوی لره سیالي غواړو موږ په جهان کې د انسان سره وروري غواړو څه غواړو موږ څه غواړو کور د پښتانه غواړو دا زموږ ناره ده په دې کې عزیزانو پښتنو عزیزانو دا وطن ستاسې هر سړی په دا بازار کې مسجد روډ کې کټکس ګلی کې په پلاني ځای کې هر سړی عزیزانو ته د وطن مالک یې زورور به په کمزوري بدماشي ته نه پرېږدي زورور ته به وایي کمزوري به نه زیری دا وطن د پښتانه سره دا رول غواړي دا دغه غواړي خبره دا ده 3 کاله مخکې ملکه پلاني کار زوی مجید خان ناست دی دی د پي سي ام ملګری دی 3 کاله مخکې په 2 کاله مخکې په دغه ګراونډ کې ما وویل ما د عزیزانو د علي نه یې نه کوي راسئ د علي د ایله کېدو دپاره به یو ورځ وټاکو په ګرده جهان کې به مرداباد زنداباد وکړو چا نه کوله سر یې نه خلاصاوه دهشتګردي راغلې ده دهشتګردي ښکار راوستو واقعي دهشتګردي موږ پښتونخوا ملایان پارټۍ موږ د دهشتګردۍ د هر شکل مخالف یو کیفر د
कि फिरका द फिरके सर कई कि काम मकाम सर कई कि मुल्क द मुल्क सर कई कि अफगानिस्तान की मदद हुआ ताकत जहान अमेरिका पक्षे पाकिस्तान पक्षे अरब पक्षे ताकत जहान दहशतगर्द रावण करो वकीलान او ججان دي مهرباني وکي خلکو ته انصاف ورکړي زه دوی ته خواست کوم دوی د خپل پر زړه لاس کښېږدي دوی د خپل خدای ته مخ کړي چې علي روان ناست دي که ناروان ناست دي یو داسې لکه ظاهرخوال بل ملګري روح لالا وکړل راغنور څلور څلوېښت کسه وژلي وو ګرده ناروا وژلي وو په هغه کې نقیب مسعود هم وو بیا دا کیسه جوړه شوله بیا نارې شوې زنده‌باد شو پي ټي ایم شو بیا دوی وعده وکړه چې موږ به راونور نه شو روانور ته به سزا وکړو روانور پټ شو په کور کې ورجېدې نه ورجېدې بیا چې راخلاص شو یوه ورځ یې عسکرو نه دی وراچولی یوه ورځ یې په تاڼه کې نه دی کښېنولی په کور کې لکه باچا کښېناوه نظربند وو 25 کسه ورته ملزمان وو دا د کراچي عدالت د پیپل پارټي حکومت دی زه خواست کوم دا وخت د جمعیت علماء اسلام پیپل پارټي ډېر پاکستاني سره ګډ حکومت دی پیپل پارټي وایي زموږ سیاست جمهوریت زموږ معیشت سوشلیزم زموږ ولس طاقت سرچینه بولو او اسلام زموږ دین دی زه پیپل پارټي ته وایم چې په کراچي کې ستا کومک وکړي په کراچي کې دغه قاتل پولیس افسر ستا ججانو رها کړ دهشتګردي عدالتونه کې ضمانتونه ورکړل اعلان یې کړي بیا یې ریټایر شو ولې راجي وزیر باندې ته پر دغه غږ نه لرې پر خپل حکومت غږ نه کوې ولې پر خپل دغه غږ نه کوې موږ د علي وزیر پر دغه باندې موږ د خلک نه مجبوره کوي موږ ونیو نه یو موږ د انصاف غواړو په کوم کس کې څلور څلوېښتو قاتل راوانور ایله سوی دي په هغه ګز زموږ وکیلان ناست ولاړ ډېر وکیلان دوی ته زه خواست کوم مهرباني وکړئ دا دغه ته خواست وکړئ جمال مندوخېل ته ووایاست یا ولي اطهر من الله ته څوک موږ اکشن دې واخلي دا ججان دا کولی شي ولې نشي کولی موږ دی نه شي مسؤل موږ دا وکړه ګوره که موږ چا مجبور کړو عزیزانو پښتنو غړي به راچي چې دا پښتونخوا وي د پښتونخوا دا بیرغ یې په کوټه کې د چا پلار پر دې بدماشي ولګوي په دې بحث سره څوک راځي خپلې ګزاره کوئ چرس مه راوړئ هیروین مه راوړئ دا بلای تاریاک مایراک اصلي مه راوړئ دغه تار مار باندې دونې میله جوړه کړې ده په افغانستان کې تا اسانه بللی افغانستان ما خواست کړی دي بیا خواست کوم اردو گئے میں اپیل کرتا ہوں یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہیں میں اپیل کرتا ہوں آج بڑا خطرناک ہماری تاریخ کا بہت سیاہ دن ہے ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ہماری بے انصافیوں کی وجہ سے ہمارے اچھا پھلتا پھوٹتا پاکستان اس دن ہمیں داغ مفارقت دے کے بلغاریہ سے علیحدہ ہو ہم نے توبہ نہ کی آج پھر 70 سال بعد ابھی تک ہم پاکستان کو ایک اچھی بہترین ملک میں تبدیل نہیں کر سکے ہیں اس کا واحد راستہ یہی ہے جو آج اطہر من اللہ صاحب اور جمال مندوخیل نے بھی کہا ہے اس ملک میں آئین کی بادشاہی ہوگی آئین بالادست ہوگا آئین کے تحت منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی پشتون بلوچ سندھی سرائکی پنجابی اپنے اپنے وطنوں کے مالک ہوں گے اور افغانستان میں کل فائرنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں ڈرامہ کیا چلایا جا رہا ہے افغانستان کو قبضہ کرنے کی سوچ انگریز اسے اب ایک ڈراؤنے خواب رکھتے ہیں امریکہ کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں روس کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں تم پاگل ہو افغانستان پہ قبضے
اگر کوئی سوچ سکتا ہے وہ پاگل ہے، اس کو کسی شفا خانے میں داخل کر دو، اسے کسی شفا خانے میں داخل کر دو۔ افغانستان پاکستان کا بہترین دوست بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان یا بعض ادارے اپنی اس سوچ پہ توبہ کریں کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہوگا، پاکستان افغانستان صوبہ ہوگا، وہاں ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی۔ پشتون افغانستان کو اپنا مادر وطن سمجھتا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، دو ملکوں میں آزاد ہیں۔ ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ڈیورل لائن سے اس طرح متصل پشتون علاقہ جتنا بھی ہے، وزیرستان کے فاٹا، پنجاب کی میاوالی اچک، جنوبی پشتونخوا، خیبر پشتونخوا، ان کو ایک صوبے میں شامل کر کے اس کا نام افغانیہ پشتونستان یا یہ رکھا جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کسی کا احسان نہیں مانتے۔ آپ کو ہم قرآن کریم کی صفوں پہ لکھے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑیں گے نہیں، نہ اس کے توڑنے کے عمل میں شریک ہوں گے، لیکن ہمیں پنجابی، بلوچ، سندھی، سرائکی کے ساتھ برابر رکھا جائے۔ جو حق کسی پنجابی ماں کا ہے وہ میری ماں کا ہے، جو حق کسی بلوچ ماں کا ہے وہ میری ماں کا ہے، جو حق کسی سرائکی ماں کا ہے وہ میری ماں کا ہے، جو حق کسی دیگر پاکستانی کی ماں کا ہے میری ماں کا ہے۔ ہم خیرات خور لوگ نہیں ہیں، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ ہم خالقش لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ہم اسلام کو دین سمجھتے ہیں، پشتوں کو اپنا عزت سمجھتے ہیں، پشتونستان کو اپنا مراد سمجھتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم آئیں گے۔ علی وزیر بہتر یہی ہوگا، علی وزیر کی بات کو پشتونخوا ملیاؤں پارٹی ایسا نہیں چھوڑے گی۔ صرف علی وزیر نہیں، جہاں جہاں ظلم ہوگا پشتونخوا ملیاؤں پارٹی اس جنگ میں صف اول میں کھڑی ہوگی۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم یہ تحریک آگے بڑھائیں گے۔ ہماری پارٹی کانگریس دو چار دن بعد ہے، اس کے بعد ہم اس وطن کے لیے بھی، سارے ملک کے لیے بھی وہ بنائیں گے، اس کے لیے بھی بنائیں گے۔ افغانستان کے بارے میں بار بار میں نے محنت کی آپ لوگوں سے، اس ملک سے، طالبان سے، کہ بھائی طالب بائی فورس بندوق کے زور پہ بادشاہیاں الٹنا، اس کو ختم کرنا ہوگا ہم نے سب نے مل کر۔ میں طالبان کا مشکور ہوں، میں طالبان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حامد کرزئی کو پاسپورٹ دے دیا ہے، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ یقیناً وہ مذاکرات کریں گے، یقیناً افغانوں سے ملیں گے، اور میں طالبان سے بھی کہتا ہوں کہ سارے افغانوں کے درمیان ایک بہت بڑی جرگے کی تیاری کرے، ایک بہت بڑے مرکے کی تیاری کرے، جس میں کرزئی صاحب بھی ہو، اشرف غنی بھی ہو، شمال کے افغان بھی ہو، طالبان بھی ہو، سب بیٹھے اور ان کا منتہا مقصود افغانستان کا جھنڈا، افغانستان کی آزادی، افغانستان کا استقلال ہو، اور سب اس میں شامل ہو اور افغانستان کو آگے بڑھائیں۔ پاکستان افغانستان کا بہترین دوست بن سکتا ہے۔ صبح شام یا لڑائی یہ تار مار یہ نہیں چلے گا۔ 7-8 ایسی جگہ ہیں، ہم وعدہ کر چکے ہیں آپ سے، انشاءاللہ کمر مرور انشاءاللہ 7 جگہوں پہ ہمارے کسٹم ہاؤسز ہوں گے۔ روزانہ سینکڑوں ٹرک افغانستان جائیں گے، سینکڑوں ٹرک آئیں گے، ہمارا روزگار ہوگا، افغانستان بھی زندہ باد ہوگا، پشتونستان بھی زندہ باد ہوگا، پاکستان بھی زندہ باد ہوگا، ہم سب پشتون ہوں گے۔ ہمارے ضلع سیکرٹری امین اعظم بہار کا رہنے والا ہے، پارٹی کا ممبر ہے۔
अज़म ये निवले भी हम मुतालबा करते हैं कि अमीर अज़म को रिहा किया जाए। हमारे गिरफ्तारियों से हम देखिए, अगर हमारे बच्चों को अली समेत इस तरह से बगैर इंसाफ उसके जेलों में बिछाने का अमल न रोका गया तो मैं ये आप सामने काबा है, ये मस्जिद है, रहा है। पाकिस्तान की जेल हमारे बच्चों को नहीं, पाकिस्तान की जेलों को हम यूं कर देंगे कि आपके पास जगह नहीं रहेगी, आपके पास जगह नहीं रहेगी और फिर आपको फिर पछताना पड़ेगा। आए बैठे इंसान का हक है यार, वकील लोग कहते हैं पाकिस्तान का आईन लोगों को बात करने की आज़ादी देता है, इज्तिमा की आज़ादी देता है, जलसे की आज़ादी देता है। फिर अली वज़ीर आप उसके घर के 13 आदमी 12 आदमी 15 आदमी को कत्ल करेंगे, वो आप ढोल बजाएंगे और वो अतंग करेगा। क्या चाहते हैं आप? हमारे बच्चों को मारेंगे, खुदा को माने, खुदा को माने। पश्तून बहुत खतरनाक बला है, पश्तून बहुत खतरनाक बला है। एक आदमी ने 40 साल बाद अपने बाप के कातिल को उससे बदला लिया था। कुरान करीम empieza a salvar la revancha पेशवर की किताब زموږ سرونه خلک دی بللي په دا ځای کې اتیا وکړل بیا یې دا چې زموږ پولیس سوونه خړې کړه او پښتانه وایي را پرېښې دي پرېښې دي داسې ولاکه چې خپل دا بچا را باندې خپل بام ځان را باندې ولې مجبور کېږي څه د پاره ولې پاکستان جوړول او راسن جوړ او په لاس کار کې د پاکستان ټولې بهترین पंजाबी तक पड़ा हुआ वाह चार ने हम को लाख पता नहीं दाऊद जा परवान जब शिकर को पता नहीं कहो सर बना पकड़ा तो ताजा कम हुआ कि ताजा बाप सुंदर के बला बला पतादार बला जमन वतन कर दुनिया वसारे जमन वतन के दुनिया में हम को लाख पता नहीं कि तो दुनिया में शे याद है ऐसा वतन का किशोर दा निजरस्ता सरसरस्ता भविष्यता दुनिया का कारस्ता دا ډېر بدمعاشه دنیا ده په نایسې معنا باندې پر عراق حمله وکړه اخري معلومه شوه چې پټرول یې شوي بیا یې پر لیبیا وکړه بیا یې پر بله وکړه موږ دا پاس کړو او که نه یې وروره دا وعده وکړو په جزاو د خدای پاک سره چې خدای پاک زموږ جنګ نه غواړي خدای پاک زموږ زړه دوی وساتي خدای دا زورور در وترشي او جزاو دا کول وکړو که چا زورور زموږ وطن ته یا دلته یا بل خواخواته په کاغذ نظر ورکړو په کلمه باندې دا دغه اصل کوو چې کتان دې تر هغه وخته نه پرېږدو چې د مور نوم یې جنګېږي دا زموږ په شرطي وخت دی مازدیګر دی تعلیم وزیر په دوی چلنه علاقه کنو د کانګرې بعد حال سره کوو شریف امور باندې راخلو سره راجمع کړي دا د پښتني خاوندان راسي داسې پارټۍ داسې لښکر حکومت شی دا د ډېر مشران ناست دا حکومت شته نه عدالت شته خپلې جرګې به جوړوي خپلې جرګې پوه کله کښې ماخېر جای ډالۍ پښتانه پولیسي متکشرې به او روح قرآن پر لاس کوي قرآن داسې نه کېږي که پښتانه قرآن کریم وایي چې دوه مسلمانان سره په جنګ شي ته روغې له ورسه څومره پیدا کوو د دې نه چې سوله وکړو بیا چې ولاړېږو نه ښه غوږ ونیسه چې به پوه شو چې دا ګران دی دا زیاتوب دی قرآن کریم وایي د ګران لاس ونیسه د دې بل ملګري سره په ګواهي په پښتو په فلانا لاس یې وکړي او چې غاړه یې کښېږدو بیا انصاف وکړو د جزاو خپلې جرګې جوړوو خپلې بدۍ وکړو په خپل وطن باندې ښایسته غرونه جوړوو بیا خپل ګلونه به ووهو
مشاعر والنور مشاعر ثم مشاعر وما علينا الا الله.